دا ماشوم اذان نومیږي. په سوات کې د مشر منظور یوې غونډې ته ورغلی. هلته یې د منظور څخه دا پوښتنه کړې، دا 80,000 پښتانه چې پنجاب وژلي د دوی حساب به کله اخلو؟ تاسو فکر وکړئ اوس د حق دا سوالونه د دومره کم عمره ماشومانو په ذهنونو کې هم څپې وهي. دوی هم د پوښتنې جرأت پیدا کړی چې ولې وژل شوي، ولې وژل کیږي او کله به یې حساب اخلي. نن که ماشوم ګوته پورته کوي، که ځوان غږ اوچتوي، که د دې خاورې غرونه او چینارونه پر پنجاب په رستو ورنړېږي او که یې دښتې او سیندونه ورته غوسه دي، دا هر څه د پښتون ژغورنې غورځنګ او د قام د دې ساده او ملنګ مشر منظور پښتون برکت دی. نن یې ماشومان لا دومره شعوره کړو چې هغوی هم اوس په خورا اوږده ژبه خبرې کوي، پوښتنې کوي او ځوابونه غواړي. د سبا حال به تر دې هم بهتره وي. لر او بر پښتون قام د نور هم غورځنګ مضبوط کړي. راتلونکی نسل پنجاب ته آماده کیږي. منظور پښتون د دې ماشوم په ځواب کې مخ قام ته ورواړو، له هغوی دا سوال وکړو. زه د دې سوال ځواب نه لرم. نن په سوات کې د غورځنګ مشر او ګڼو نورو پښتنو غونډه نیولې وه چې پکې غونډه کې اذان په نوم 9 کلن ماشوم د خبرو وار وغوښت او له منظور پښتون څخه یې دا سوال وکړ چې کوم 80,000 پښتانه پنجاب وژلي، د هغوی حساب به کله اخلو؟ تر دې وروسته منظور ورته وویل چې د دې ځواب باید پښتون قام درکړي. وایي چې دا یاد ماشوم د دې سوال د غونډې ټول ګډونوال ژړغوني او خاموشه کړو. منظور تر دې مخکې په پېښور جلسه کې ویلي و چې له پنجاب څخه به در هر پښتون د وینې حساب بیل بیل اخلي او هیڅکله به یې ورنه ونه بخي. د دې لپاره منظور د درست پښتون قام یووالی ویښ شعور شرط وباله. پنجاب د خبردار وي، پښتانه تر پخوا څو چنده یو موټی شوي دي او د ویښ شعور ثبوت یې نن دې ماشوم درکړ. ته د ړنګ پر غاړه